چې خاص لکه زرکې په شان داسې قدمونه کوي، خاص لکه زرکې په شان داسې قدمونه کوي، کوشلی لا کوشلی سي چې کوشلي عادتونه کوي. خاص لکه زرکې په شان داسې قدمونه کوي، کوشلی لا کوشلی سي چې کوشلي عادتونه کوي. او یو ګلاب ګل بازار کې داسې څه نارې وهلې، یوه ګلاب ګل بازار کې داسې څه نارې وهلې، تازه ګلونه دي که څوک رانه ګلونه کوي. زه خو د یار د مخ دیدار هم په اودس کې کوم، زه خو د یار د مخ دیدار هم په اودس کې کوم. زاهد په ځان غره ده دای عبادتونه کوي، او هغه به ژوند کې د صحت په خوندو پوهه نشي، هغه به ژوند کې د صحت په خوندو پوهه نشي څوک چې وده وي لمر ختو پورې خوبونه کوي. او اوس هغه خلق چې په الف او ب و ما پوی کړي، اوس هغه خلق چې په الف او ب و ما پوی کړي، هغه ستر شوي دي اوس ځکه نه خوالونه کوي. او دا خو ته وایې چې غلام ابن غلام یم زه، دا خو ته وایې چې غلام ابن غلام یم زه، د ازادۍ بلال لګیا ده اذانونه کوي. او هغه سپین خطي خلک ویني چې یو ځای روان دي، هغه سپین خطي خلک ویني چې یو ځای روان دي، څوک اشکان دي چې د یار در طوافونه کوي. او زه خو جانان له مخې قدر د رکیب کومه، زه خو جانان له مخې قدر د رکیب کومه، دا خو په ځان ټنګ شوی چې دغسې نیازونه کوي. نو خامخا رکیب خو د در صاحب خبره ده چې زه خو جانان له مخې قدر د رکیب کومه، دا خو په ځان ټنګ شوی چې دغسې نیازونه کوي. او اخیر شعر ده چې تورابه هغه چې رحمت ورته ویلي الله، تورابه هغه چې رحمت ورته ویلي الله، په دې ډاډه یم چې هغه به مې غمونه کوي. کرامت صاحب تاسو کتونکو ته به په چونکې ما اکثر په مشاعرو چې زه ترنم کوم نو له کتونکو سره به ترنم شریک کوم. داسې ښکاري په وفا مې بد ګمان شوې، چې په خپلو ستمونو پښیمان شوې. اوس به هر سړی یقین ستا په کرم کړي، ما په شان په ګناهګار چې مهربان شوې. اوس مې غم کند خوشي باندې بدل شي، غم جنې باندې مې ته چې پریشان شوې. نو په عام ژوند کې چې اقبال وې ډېر دانا وې، چې په مینې کې بهلول جوړ شوې نادان شوې. سترګې چې سالور شي او دوه زړونه ساره یو شي، سترګې چې سالور شي او دوه زړونه سره یو شي، دې ته مینه وایي فاصلې په ختمېدو شي. هلته چې بې خیاله مې بې غوره اشنا یاد کړي، هلته چې بې خیاله مې بې غوره اشنا یاد کړي. دلته په گوگل کې مې زړګی په درزېدو شي، دلته په گوگل کې مې زړګی په درزېدو شي. دې ته مینه وایي فاصلې
په ختمېدو شي. شعر د چې یوه دنې دامت سجده او دوه څاڅکي د اوښکو، یوه دنې دامت سجده او دوه څاڅکي د اوښکو، څومره په آسان خدای راضي په دوه کیسو شي، څومره په آسان خدای راضي په دوه کیسو شي. دې ته مینه وایي فاصلې په ختمېدو شي، دې ته بې نیازي که نیازمند دي د حسن وایي، دې ته بې نیازي که نیازمند دي د حسن وایي. عشق چې څو زیاتېږي خواهشات په ختمېدو شي، عشق چې څو زیاتېږي خواهشات په ختمېدو شي، سترګې چې څلور شي او دوه زړونه سره یو شي. اخر شعر ده چې ختم دې بهلوله تر سهار کیسې نشي، ختم دې بهلوله تر سهار کیسې نشي، هوش دې چې راځي د واصل شپه په تېرېدو شي، هوش دې چې راځي د واصل شپه په تېرېدو شي، سترګې چې څلور شي او دوه زړونه سره یو شي، دې ته مینه وایي فاصلې په ختمېدو شي. ډېره مننه کوم تراب صاحب. نو اخیره چې د ویډیوز په ذریعه سره یو ورکوټه غوندې مسیج درکول غواړم چې خپله من چې په خپلې معاشرې چې خپل چم ګاونډ چې مینه خوره کوي، محبت خور کوي، یوه بل سره مینه وکوي، محبت وکوي، یوه بل سره اخلاص وکوي، یوه بل د غم په شادۍ کې شریک سي، او کم از کم نن سبا په دې معاشرې چې سلام عام کوي، یوه بل ته سلام ورچوي. ما تراب صاحب داسې ډېر خلک لیدلي دي چې تر باندې تېر بسي بیخي سلام خو پرېږده داسې مخې نیولی به کو چې 18 مړي سلې بیخي په چا نه یې ګور. داسې سړي ته پښتو چې یو متل ده داسې سړي ته وایي چې دا جان ته سړی ده. نو انشاءالله کوشش وکړو جان ته به سړی نه جوړېږو، داسې انسان به جان نه جوړو چې موږ معاشرې چې کم از کم نن سبا څوک چا نه روټۍ نه خوري، خو کم از کم چې موږ یو بل سره خوږې خبرې وکړو. نو غواړم د بهلول صاحب یو شعر ما ترې یادېږي چې په دې دنیا چې خو نفرت نه یو نفرت پکار دی، نور له هر شي سره مینه محبت پکار دی. نو د تا پیغام چې دا د انتهایی کوشلای ده چې موږ له یو بل سره مینه محبت وکړو، ځکه چې موږ الله پاک پیدا کړي مینې دپاره یو که نه نفرتو دپاره موږ خدای پاک نه یو پیدا کړي. ډېر کوشلی پیغام ده او زه د تاسو مننه کوم، ډېره مننه، شکریه. نو انشاءالله ټول به دا کوشش کوو چې جان ته به سړی نه جوړېږو، داسې سړی به جوړېږو چې بل چا په شمارې ورسو، یو بل سره به مینه کوو. نو اخیره چې په دغه شعر باندې زه ستاسو نه اجازت غواړم چې وروسته امریکې نه امریکا د زار له چینه سي، وروسته امریکې نه امریکا د زار له چینه سي، زړه مې وایي چې دا ټوله دنیا مینه 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 شي. ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ.